د روسیې سفیر وایي افغانستان سره د ډالرو پر ځای په روبل او افغاني سوداګري کوو. سلامونه د تان میډیا درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتري ویلي چې روسیه او افغانستان له څو مودې راهیسې پر ډالرو سوداګري پای ته رسولې او پر ځای له روسي روبل او افغانیو څخه استفاده کوي. د هغه په وینا له ډالرو سره د دواړو هیوادونو په سوداګري کې د پریکون دلیل دا دی چې دواړو هیوادونو د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخ دي. د روسیې سفیر دا خبره داسې مهال کړې چې اوس هم افغانستان ته هر اونۍ د 40 میلیونو امریکایي ډالرو استولو خبر ورکول کیږي. امریکا او طالب چارواکي دې پیسو ته د بشري مرستو نوم ورکوي او ادعا لري چې واکمن طالب رژیم ته ګټه نه رسیږي. خو د طالبانو او ورسره د امریکا د اړیکو منتقدان باور لري چې دا او د پردې تر شا توري پیسې په منظم ډول طالبانو د رژیم د مالی سرچینو د تمویل لپاره ورکول کیږي. روسیې سفیر په تازه مرکه کې له افغانستان سره د روسیې د سوداګرۍ د 2 برابره کېدو خبر هم ورکړی وو. د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. که غواړئ د تازه خبرونو او مهمو پیښو په اړه پر وخت خبر شئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې مو الله مل شه.